بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د مؤمنانو نیکانو بندگانو خویونه او صفات بیانیدو د الله رب العزت په توفیق سره، او من ودیر صفات او خویونه بیان کړیو. اخرنی خوی د مؤمنانو څه ذکر شوی؟ قسم خوړلو کې احتیاط کوي او د خپلو قسمونو خیال ساتي. نن به انشاءالله اته دیرشم صفت او خوی بیانو. دا خبره موږ ټولو ته معلومه ده چې د الله دپاره مینه محبت کول، د الله دپاره دشمني کول، دا د اسلام او د توحید د عقیدې یو لوی رکن دی، او د الله دپاره د مؤمنانو سره محبت کول. زموږ موضوع دا نه ده، خو چې په اوله کې دا خبره موږ ته معلومه. مسلمان سره به ته محبت کې، زه به سره محبت کوم د الله دپاره. د کافر سره زما او ستا به بغض وي د الله دپاره، ځکه زموږ سره څه ذاتیات خو یې نشته، زه پوله پټی خو نه دی شریک موږ سره، او نه دا مسلمانان ټول زموږ نسب او قومیز دي، په نسب کې یو دي یا په قوم کې یو دي یا بل څه موږ ورسره شراکت لرو په ځمکه کې یا په تجارت کې، نه داسې ده. نو دا دلیل دی په دې چې دا محبت هم د الله دپاره دی او دا دشمني هم د الله دپاره ده. او لنډه زموږ قصه دا ده د مسلمان چې د چا د الله سره لګي زموږ ورسره لګي، چې د چا د الله سره نه لګي زموږ ورسره نه لګي. نو دا لنډه خبره ده. او الله رب العزت دا شان د صحابه کرامو ذکر کړی دی په سورة الفتح کې: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کم خلق چې د دې پیغمبر ملګري دی الله وایي، نو هغوی په کافرانو سخت او خپل منځ کې په یو بل شفقت کوونکي دي، مهربانه دي. مؤمنان په یو بل شفقت کوي، په یو بل مهرباني، ځکه چې یو بل سره محبت کوي. او حدیث کې دا راځي، مشهور حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی: ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان. درې خبرې چې په چا کې دی به د ایمان خوند وسکي. د دې ایمان هم خپل یو خوند دی، څنګه چې د دې خوراک څښاک او د باقي نورو شیزونو یو خوند دی چې سړي ته محسوسیږي، نو دغه شان د دې ایمان هم یو خوند دی، خو هغه چا ته محسوسیږي چې هغه دیندار الله والا کس. هغه درې خبرې څه دي؟ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله رسول سره به دی د هر چا سره د محبت نه زیات محبت کوي. دویم: وان یحب المرء لا یحبه الا لله. دې دپاره ما دا حدیث وو. او چې محبت کوي د یو کس سره، نو د الله دپاره کوي. دنیوي لالچونو باندې دی د چا سره رشتې نه ساتي، بلکې د ده رشته د مسلمان سره خالص د الله د رضا دپاره. درېیمه دا د فایدې دپاره: وان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار. او کفر ته واپس کېده د ده داسې بدې شي لکه څنګه چې د ده اور ته غورځېده بدې شي. نو د ایمان خون موته د هغه وخته پورې نشو سکلی چې څو پورې موږ د الله دپاره د یو بل سره مینه محبت نه کړی، د الله د رضا دپاره خالص. او نن سبا یعنی ډېر لږ خلک به ویني چې هغوی د الله دپاره رشتې ساتي، د الله دپاره محبت، د الله دپاره دوستي. ډېر خلک به ویني چې هغوی تعلقات ټول هغه یا خو د نسب په بنیاد دي، د رشتې، د قوم، د ملک، د علاقې، د ژبې، یا د مال په بنیاد دی، او دا ډېر زیات دي. مالدار دی ځکه خواله زم راځم، حاجي صاحب، ملک صاحب، خان صاحب. دا هغه رشتې دي چې د دې فایده که دنیا کې لږه ډېره وي، وختي طور کیدی شي، خو آخرت کې خو زره برابر فایده نشته، او کیدی شي آخرت کې وبال جوړ شي.
نو رشتې زمونږ هغه به د الله د رضا دپاره هر مسلمان سره موږ مینه محبت کوو. او هغه حدیث خو تاسو ته به یادي که نه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي. یو پکې کوم یو دی؟ دوه کسان ورجلان تحابا فی الله، او دوه کسان چې د یو بل سره محبت د الله دپاره کړی دی، اجتمعا علیه وتفرقا علیه، هم په دغې بنیاد د یو بل سره یو ځای کېږي او په دغه بنیاد د یو بل نه جدا کېږي. او یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله تعالی یقول یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي، این المتحابون بجلالی، کوم ځای کې د هغه خلک چې زما دپاره د یو بل سره محبت کوو، اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، نن به زه هغوی له ځای ورکومه په خپل سوري کې چې د دې سوري نه علاوه به بل سوری نه وي. نو زمونږ بنیاد د خبرې مقصد هغه دا دی چې زمونږ د محبت بنیاد هغه ایمان دی، چې بچا کې څومره ایمان دی زمونږ ورسره دومره محبت دی، او چې بچا کې څومره بېدیني ده زمونږ ورسره دومره طبیعت نه لګي. خبره ټوله ایمان پورې ده. و چې یو سړی څومره دینداره دی زمونږ ورسره محبت ډېر دی، یو سړی څومره په دیندارۍ کې کمزوری دی، بېدینۍ کې ډېر دی، دومره ورسره زمونږ نه لګي. او زمونږ چې ورسره لګي بیا څومره لګي، یو سړی به وایي دا خو مسلمان دی څنګه ورسره ستا نه لګي، مسلمان دی زما ورسره لګي. اصل دا دی چې مسلمان سره محبت دی، خو د ده د دې ګناهونو په اندازه ورسره زمونږ طبیعت نه لګي. لکه دوه کسان دي تا ته مخامخ ناست، دواړه مسلمانان دي، دا یو ښه دینداره سړی دی، ظاهره کې ښه د الله بندګي کوي، دا بل ښکاره ګناهونه هم کوي. ته به د دواړو سره یو شان محبت لري؟ دا کوم چې ډېر دینداره دی دا خو واضحه خبره د مؤمن دپاره چې د هغه سره محبت ډېر لري، ولې ځکه چې هغه الله ته نږدې دی. او دلته راته یو راز ذکر کړم د کمال خبره، د دې یو سره زمونږ دا محبت ډېر دی، بل سره لږ دی، لکه دواړه مسلمانان دي، دواړه انسانان دي، دواړه د الله بندګان دي. وجه دا ده چې زمونږ محبت د الله سره دی، نو چې د چا څومره زمونږ د رب سره لګي دومره ورسره زمونږ لګي. پوه شوې پکې؟ لکه مسلمان باندې مونږ ګوري مین، اوس یو مسلمان دی د انګریزانو په ملک کې اوسېږي، نه م لیدلی دی، نه م ورسره رابطه شتي، نه م خپل دی، نه بله سره رشته شتي، بیا ورسره زموږ محبت دی. یو سړی به چې دا عجیبه نه دی چې یو سړی تا لیدلی نه دی، پېژنې نه یېژنې نه، ستا ورسره محبت دی. ولې؟ مونږ ورته وایو ځکه چې دا زمونږ د خپل رب سره محبت دی، او د دغه رب سره چې څوک محبت لري مونږ ورسره محبت لرو. نو اصل مسله الله ته واپس کېږي چې زمونږ د محبت د الله سره دی، نو د هغه سره د محبت د الله سره د هر هغه چا سره محبت لرو چې د الله سره محبت لري، او د هر هغه چا سره محبت لرو چې الله ورسره محبت لري. لکه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، موږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځانونه قربانو. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت د دغه سړي سره ډېر محبت کوي، د هغې د لاسه موږ هم د دغه سړي سره محبت کوو، او د هغې د لاسه موږ هم د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره قدر کوو چې د هغه دپاره خپل هر څه قربانولو ته تیار. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت ته دغه سړي شان اوچت کړی دی، او د الله رب العزت د هغه سره محبت دی، نو دغه محبت هم د الله دپاره دی، دغه محبت هغه هم د الله دپاره دی. ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه او ابو جهل، رسول صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته چې یا الله په دې دواړو کې یو مسلمان کړي. ولې؟ ځکه چې دا زورور خلک دي، د دوی د لاسه به اسلام مضبوط کړي الله رب العزت، په هغو کې یو مسلمان شو، هغه بل الله توفیق ورنه کړو. حالانکې دواړه په قریش کې دي، دواړه اوچت نسب واله دي، دواړه ډېر زورور خلک دي، د دواړو ډېر اوچت تاریخ په جاهلیت کې، خو د هغه یو سره زموږ دومره محبت دی چې هر څه د هغه دپاره قربانو، د هغه بل سره دومره بغض او دشمني دی چې دا نوم یې راباندې وخانلی کړي. حالانکې دواړه انسانان دي، دواړه د قریشو دي، دواړه عزتمن خلک دي، یعنې په خپل قام کې. وجه دا ده چې د دې یو د الله سره دوستي او زموږ ورسره دوستي ده، د دې بل د الله سره دشمني او زموږ ورسره دشمني. زما په نقطه خو ورسېدی. د نیکانو بندگانو خوی دا دی
چې دوی د نیکانو خلکو سره، د دیندارو خلکو سره، دغه شان د علماو سره، د خیر والا خلکو سره محبت لري، د هغوی زیارت لځي، د هغوی تپوس کوي، د هغوی نه د دعاګانو مطالبه هم کوي چې زموږ دپاره د الله نه دعاګانې غواړه. دا د مؤمن بنده خوی دی. نو دا 38 خوی دی د مؤمن بنده، چې دی د نیکانو خلکو سره، د علماو سره، یعنی موضوع ګوره دلته دا نه ده د مسلمانانو سره محبت، مسلمانان خو جملتاً ټول مسلمانان راځي پکې، موږ وایو د نیکانو خلکو سره، خصوصاً په مسلمانانو کې چې کوم ښه دینداره دي د هغوی سره محبت، د علماو سره محبت، د هغوی مجلسونو ته تګ، د هغوی سره ناسته پاسته، د هغوی تپوس کول، په هغوی دعا سلام اچول، د هغوی نه دعاګانو مطالبه کول چې الله نه زموږ دپاره دعاګانې وغواړه. دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن خوی دی، د دینداره مؤمن. او ما لږ ساعت مخکې تاسو ته دا ووایي که نه چې موږ د یو سړي سره چې یو سړی د الله سره محبت ډېر کوي، دینداره ډېري، موږ ورسره محبت ډېر کوو، نو بیا په دې مسلمانانو کې د علما، الله والا خلک، عابدان چې کوم دي، زاهدان، د هغوی سره بیا زموږ محبت په نسبت د نورو مسلمانانو ډېر دی که نه. اوس یو عالم دی، یو عامي دی، دواړه مسلمانان دي او دواړه دینداره دي، خو د دې عالم سره د علم د لاسه به زموږ محبت هغه ډېري. او دا فرق الله راوستی دی، ما ورته نه دی راوستی. الله قرآن کوي په سورة الزمر کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ای پیغمبره تپوس وکړه دې خلکو نه چې آیا هغه خلک چې علم ورسره شتي او هغه چې علم ورسره نشتي دا یو شان دي؟ یو شان دي؟ چېرته کېدی نه شي چې دا دې یو شان شي. څنګه فرق چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دغه شان فرق عالم او عامي کې دی، بلکې د دې نه زیات، د دې نه زیات. حدیث کې سره راځي د ابو مسعود رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې چې کله څه کسان راجمع شي دې دپاره چې امامتۍ ته به څوک مخکې کېږي، نو یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. هغه سړی به قوم له امامتي ورکوي چې دی د الله په کتاب ښه پوهېږي. که چېرته ټول په دې کې برابر وو فاعلمهم بالسنه، بیا چې څوک په حدیثونو ښه پوهېږي. معنی دا چې د علماو له د ترقي او د دوی دا مخکې کول د الله رب العزت کړي دي، ما ورته نه دي کړي. دا مقام دوی له چا ورکړی؟ الله رب العزت ورکړی. دا شان د دوی قرآن کې ځای په ځای بیان شوی دی. موږ دلته د علماو فضیلت نه بیانوږي، نه ما به درته ډېر دلایل په دې بیان کړو. موضوع په دې یو څو منټه کې هغه دا ده د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته، د نیکانو خلکو زیارت کول. او نیکان چې ویلی چې په دې کې علما هم رالو، په دې کې عابدان زاهدان ټول دننه رالو، خو نیکان معنا الله ته نږدې خلک. او په دې کې ښکلی دلیل د قرآن نه د موسی او خضر علیهم السلام واقعیت او ټولو ته معلومات. او روایت کې داسې راځي چې موسی علیه السلام یو پیر تقریر وکړو او ډېر اثرناک تقریر و. او څنګه به اثرناک نه و، هغه د الله پیغمبر و. کله چې یو سړی په خپلو خبرو باندې عمل کوي که نه، د په خبرو کې الله ډېر اثر اچوي، نو چې بیا پیغمبر یې د هغه په خبرو کې به څومره اثر وي. نو هغه تقریب په خلکو اثر وکړو، نو یو کس ته تپوس وکړو، وایي ستا نه زیات علم والا په دې ځمکه باندې څوک شتي؟ نو هغه یو اندازه ولګوله د خپل علم مطابق. هغه سوچ وکړو چې زه خو د الله پیغمبر یم، ما ته وحي راځي، د نورو خلکو ته خو وحي نه راځي که. نو چې ما ته وحي راځي، نو دا دلیل دی دی چې زه د الله خاص بنده، ما ته خاص علم راځي، نو زه په دې خلکو کې ډېر پوه. او د هغه جواب د دغه خبرې مطابق بلکل صحیح دی چې زما نه زیات پوهه په دې ځمکه لا اوس څوک نشتي. خو بیا هم الله رب العزت هغه ته خوا چې نه، هر علم د خاوند د پاسه عالم شتي. نو الله رب العزت ته وایي چې نه، تا له داسې ویل نه و پکار. زمونږ یو بنده دی، ته د هغه سره ملاقات وکړه. او هغه لاړ په خضر علیهم السلام پسې، علیه السلام پسې. او دا خضر علیه السلام یقیني خبره ده، په دې کې هېڅ شک نشته چې د هغه علم د موسی علیه السلام نه کم. خو په دغو کې ته علم د هغه زیات و، دا کمې خبرې چې هغه ته الله ښوولې وي. نو بیا ولې موسی علیه السلام په هغه پسې ولېږو؟ د دې دپاره یې ولېږو
چې ده ته پته ولګي چې علم که د انسان ډېر هم زیات شي خو بیا پکې هم کمیشتي. او الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې ده وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم تاسو نه درکړی شوی مګر لږ په دې کې پیغمبران هم دي. د پیغمبرانو علم د امتیانو د علم نه ډېر زیات دی بې ګناه. یعنې موږ د هغې خبره نه کوو خو د دې پیغمبرانو علم د الله د علم په مقابل کې څه شی دی؟ هېڅ نه دی. اول هغه قصه کې بیا څه دي چې کله خضر او موسی علیهم السلام کشتۍ کې کېناستو او یو مرغۍ راله او دا مکوخ یې په دې دریاب کې وواله د هغې نه لږې اوبه راواغېستې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ووایي زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی. د الله علم لکه دا دریاب، زما او ستا علم دغه دی لکه دې مرغه چې په دې مکوخه کې لږې اوبه راواغېستې دا زما او ستا علم. کم ځای کې علم د الله، کم ځای کې علم د بندګانو د الله، فرق دی. نو موسی علیه السلام روان شو لاړ په چا پسې؟ خضر علیه السلام پسې. دا دلیل دی دې لپاره مې ته ذکر کوو چې د علماو خواته به ځي راځي. او سبحان الله دلته غوره انسان په هغه چا پسې ځي چې د هغه نه غوره دی. الله اکبر. یعنې دا نه چې خضر علیه السلام د موسی علیه السلام نه غوره دی. یو موږ به داسې ویلو چې زه دې کې خو څه عجیبه نشتې، خضر چې دی هغه د موسی علیه السلام نه غوره و یو دی پسې ورغی. نه، موسی علیه السلام غوره دی. دې باندې د امت او د مسلمانانو او د عوامو او د علماو د ټولو اتفاق دی. خو دې کې زموږ دپاره د تربیت دی که ته ډېر هم غټ شي که نه او ډېر هم څوک یې د علماو خواله به ځي راځي. لاړ او څومره اوږد سفر موسی علیه السلام وکړو، څومره اوږد سفر. او ځان سره یې بوتو یوشع بن نون علیه السلام چې هغه وخت کې هغه د ده خادم و بس. وإذ قال موسی لفتاه، او کله چې وي موسی علیه السلام خپل خادم ته. نو بله فایده په دې قصه کې زمونږ دوه مسلې راوځي چې هغه د دې موضوع سره تعلق لري. یو دا چې د علماو خواته تګ، خو موږ ته دغه ځای کې پته ولګېده چې موسی علیه السلام دومره غوره دی خو بیا هم د علم دپاره سفر کوي، د یو عالم خواله ځي چې یو مسله ترې زده کړي. ما ورته کم سفر کړی دی علم زده کولو لپاره؟ چا سفر کړی؟ یعنې نږدې که یو څو میټره کې چاته ووایي چې راشه یاره نو هغه به عذرونه شروع کړي او پالتو خبرې. پالتو، زه د پالتو په دې وایم ځکه چې دا عذرونه موږ د دنیا دپاره ولې نه بیانوو. دغه زموږ ټول عذرونه چې هغه د دین دپاره راشي چې کله د دین خبره راشي. دویمه خبره ما دا وي که نه چې نیکان خلک د علماو سره او د دیندارو خلکو سره محبت لري، زیارت یې کوي او خدمت یې کوي. د خدمت ته خبره کوم ځای کې ده؟ یوشع بن نون د چا خدمت یې کوم؟ د موسی علیه السلام. الله وله څه ورکړو؟ پیغمبري وله ورکړه. بارک الله فیک. د پیغمبر سره پاتې شو، الله رب العزت وله پیغمبري ورکړه. نو د علماو سره چې پاتې شي الله یې جاهل کوي، عالم به شي. چې د ډمانو سره کینی ډم به شي، د جاهلانو سره کینی جاهل به شي، د کنزلمارانو سره کینی کنزلمار به شي، فحاشو خلکو سره کینی فحاش به شي. اثرې د مجلس، اثرې د ملګري، اثرې د استاذ، د ماحول، د معاشرې هغه طرف باندې به روانې. نو دې قصه کې د خضر علیه السلام د موسی علیه السلام په قصه کې زموږ د دې خبرو دلیل دی. نیکانو خلکو خواته ځئ راځئ. فایدې په دې کې څه دي ګوره؟ دلایل به زه نور هم بیانوم په دې باندې، خو فایدې د ټوله لویه فایده دا ده چې په دې به الله راضي کېږي. څنګه به الله راضي کېږي؟ صحیح ده، ستا جواب صحیح ده که تعبیر لږ بدل شي. الله ولې راضي کېږي به؟ بارک الله فیک. دی جواب دی. تاسې دلته چا څه خبره د دې عالم خواله چې مو ته ځو او د دې نیک بنده خواله چې مو ته ځو او د هغه په مجلس کې کینو او د هغه زیارت کوو، د هغه تپوس کوو، د هغه خدمت کوو، نو ما ورته چې د کور نه وځو په دې وځو چې د الله دپاره روان.
لکه اوس تاسو دلته راغلي درس اورئ که نه دلته څه دنیوي څه شتي پیسې تقسیمیږي مالونه تقسیمیږي کاروبار قصه روانه ده د ویزو خبرې دي د کمپنیانو نه نو دا یقیني خبره ده الا دا که یو سړی ډېر بدبخت دی هغه جدا خبره ده دا یقیني خبره ده چې داسې مجلس کې سړی کیني هغه د الله دپاره راغلی ځکه چې هغه د الله دین زده کوي ته چې د عالم او د دینداره خواله ځې راځې نه دی ورسره بله څه رشته شتي نه بله څه وجه شتي واضح دی چې د الله دپاره روان چې د الله دپاره دومره څه کوي خو تا نه راضي کېږي که نه لویه فایده په دې کې څه شوه الله به راضي کېږي او دا زموږ د ټولو مقصد او هدف دی غواړئ تاسو که نه چې الله راضي شي یو د الله د راضي کولو لار هغه دا ده دویمه فایده په دې کې دا ده لقمان حکیم دا نصیحت خپل بچي ته هم کړی و بعضو علماو کتابونو کې را نقل کړی دی چې لقمان حکیم خپل بچي ته نصیحتونه کړي بعض نصیحتونه خو قرآن کې راغلي دي بعض حدیثونو کې هم شتي یو څو روایتو کې هم راغلي او آثارو کې هم ډېر زیات راغلي دي یو نصیحت هغه خپل زوی ته دا کړی وي بچیه د نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه ولې وی په دوی باندې د الله رحمتونه راورېږي نو ته به ورسره پکې هم برخه والې او د بېدینه خلکو نه ځان لرې ساته که په دوی د الله عذاب راشي نو ته به ورسره پکې هم تباه شي یعنې که ته نور هېڅ هم زده نه کړې که نه د دې عالم نه د دې عبادت ګزار نه د دې مونځ ګزار نه د دې دیندار نه چې ته د هغه خواله د الله دپاره تللی د الله دپاره سره محبت ساتي که نور ته هېڅ هم زده نه کړې خو په ده چې کوم رحمتونه راورېږي په تا به ورسره پکې هم راوورېږي دا پوره نه دا لوی چې ته پر د الله په رحمت کې راګیر شوي نور د الله نه غواړې څه درېیمه فایده په دې کې دا ده علم به دې زیات شي دا لوی مقصد دی زموږ علم د علماو سره چې کښېنې زیاتېږي د جاهلانو سره نه علم یوازې کتاب کتو سره نه زیاتېږي یا زه بیان اورم جي بس خلک دا زر ووایي ما نه نیټ کې ګورم نیټ کې کته او د علم په مجلس کې بدن سره حاضرېدل په دې کې د ځمکې او اسمان فرق دی دا کوم سکون چې دلته دی دا اوس چې موږ کوم مجلس کې ناست یو څومره سکون ده الحمدلله والله که دلته موږ ته دنیوي یو غم را مخې ته کېږي هر سره نه هېر شي خوشحاله په ارام بعض ملګري پکې راځي زه یې پېژنم تکلیف دی ورته بیماري ورته سره د هغه بیمارۍ ناست او سره د بیمارۍ چې څوک ناست خو معنی دی چې سکون ورته دی دې مجلس کې ته کښېنې د دې ځای نه ته ځان سره کوم روحانیت چې دلته دی او علم به مې زده کې آیا دا هغه شان کېدی شي چې ته په خپله کمره کې موبایل دې لګولی او هغې ته ناست نشي کېدی د دې علماو سره دا ناسته نه ده دا هسې د سړي زړه خوشحالېږي او بل دا چې ګوره عالم نه یوازې دا زده کول نه دي چې دی څه وایي ته چې د عالم سره کښېنې پاسې که نه نو ته به د ده نه نور هم ډېر څه زده کړې کښېنې پاسې به څنګه خبرې مجلس کې به څنګ کې گپ شپ به څنګ لګې غوسه به څنګه کې څنګ به کنټرولې غم خادي به څنګه کې میلمه میلمستیا به څنګه کې او دا قسمه خبرې تا ته به کله معلومې شي چې کله ورسره کښېنې ورشي خواله رابطه ورسره جوړه کړي هله سړي ته د دې پته لګي او دا د صحابه کرامو طریقه وه که نه په دې کې پته نشته ستاسو ذهن ته به یو دلیل راځي که نه اگر رسول صلی الله علیه وسلم چې ویلو چې په دې دروازه به کس راننوځي یا به څه جنتي به وي درې پیرې دا خبره کړې وه او درې پیرې یو کس راغی عبدالله بن عمر بیا د هغه سره لا نړ درې ورځې د هغه سره تېرې کړې ولې تېرې کړې چې معلومات وکړي چې د آخر کم عبادات کوي د دې عباداتو معلومات هله کېدی شو چې عبدالله بن عمر د هغه سره کور ته لاړه او که کور ته نه وی تللی نو معلومات نه کېدو یوازې خبره دا نه دی چې یاره ما خو خبرې د هغه واورېدې
نه، ته به د نیکانو خلکو مجلس ته ځې راځې، سره د هغوی د خبرو د اورېدو. نو دلته یو روحانیت دی، دلته سکون دی، دلته ډېر څه ته زده کولی شي. موږ الحمدلله چې کله د خپلو استادانو سره علماو سره کېناستو او کینو اوس نو دغه کارونو نه، دغه حرکاتو نه، سکناتو نه موږ دومره څه زده کړي دي چې کیدای شي دغه بیان نه زیات موږ دغه نه دي څه زده کړي. ځکه چې عالم خو نمونه ده، دی چې څه کوي خلک دته ګوري، د دینداره سړی نمونه نه دی چې څه کوي خلک ورته ګوري. نو فایده دا شو چې علم به دې زیات شي، علم ډېرېږي د علماو په مجالسو کې، د نیکانو خلکو په مجلس کې. او دا کم ملګري چې موږ سره کیني دي کې د ډېرو اوږدې قصې دي او داستانونه دي. که موږ د یو نه تپوس وکړو، اکثر ملګري هغه دي چې د سره وایي موږ دین پېژندو نه، نن هغوی د دین مسله بیانوي بل ته، نن هغه پخپله په دین پوهه دی، څه نه څه حده پورې لار ورته رڼا شوې ده. وجه د هغې د علم په مجالسو کې ګډون دی، د علماو سره ناسته ده. داسې خو نشو کېدی چې جبریل علیه السلام راشي او تا ته دا مسلې کور ته راوړي. کېږي داسې چې ډډه به ولګو جبریل ته به انتظار کوو جبریل به راځي، یا به میکایل راځي، اسرافیل به راځي او ما له به خبر راوړي. نه، ما او تا به د نیکانو خلکو مجلس ته ځو چې د هغوی نه څه زده کړو. بله فایده په دې کې دا ده چې تربیت ورسره د سړي کېږي. نیکانو خلکو سره چې کښېنې د علماو سره، دې کې د سړي څه کېږي؟ تربیت کېږي. ځکه چې په تا کې غلط څه ویني تا ته به وایي چې دا خبره دې غلطه ده، دا کار دې غلط و. داسې څوک نه کوي، داسې کوي، دې د تربیت وایي. او علما د امت د تربیت ذمهوار دي. ولې عالم ته ویلی کېږي روحاني پلار؟ ځکه چې پلار د بچو تربیت کوي. دغه شان عالم دی د امت تربیت کوي. عالم ته چې مخامخ څوک هم ناسي، که هغه سپین ږیری دی، که ماشوم دی، که مشر دی، که کشر دی، کمزولی دی، خو په دغه ټیم کې دا ټول د ده دپاره حیثیت څه لري؟ د بچو. دی به د دوی داسې تربیت کوي لکه څنګه چې دی په کور کې د خپلو بچو تربیت کوي. او امتیان به هم وږ داسې ږدي لکه څنګه چې سړی مربي هغه پلار ته چې دلی تربیت ورکړه هغه ته یې غوږ ایښودی. بلکې دا خبره ما مخکې هم کړې ده چې ډېرې پیرې، لږ نه یم، ډېرې پیرې داسې کېږي چې دا پلار د دې خپل بچي دومره خیرخوا نه وي څومره چې دا عالم د ده خیرخوا وي. که نه؟ یعنې ډېر ملګري به داسې چې پلار به هغوی ته د دین مسلې نه یې ښودي، نه یې دې ښودي ورته، که نه؟ عالم لګیا دی هغوی ته د دین مسلې ښیي. څوک ډېر خیرخوا شو؟ عالم. هغه پلار ورته نه د جنت خبره کړې، نه د جهنم، نه د الله نه یېرولی دی، نه ورته عقیده خو عالم لګیا دی محنت کوي او ده ته یې ښیي او ښیي، خو دی خیرخوا دی که نه؟ نو د علماو په مجالسو کې دا غټې فایدې دي. الله پیغمبر ته څه وایي سورة الکهف کې؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله پیغمبر ته وایي ځان ټینګ کا او ځان بند که د هغه کسانو سره چې سحر ماښام الله رابلي. د دې شان نزول څه و؟ موږ په مخکې ورځو کې بارک الله فیک او الله دې تا ته علم نافع ښه ډېر نصیب کړي. مشرکانو رسول الله وسلم ته ووایي چې تا دا غریبانان فقیران کېنولي دي مکه کې، په خپل مجلس کې دا کېنولي، نو موږ له یو خاص مجلس جوړوه چې موږ دا مخوریز او غټان خلک وله راځو. الله رب العزت آیت نازل کوي پیغمبره نه، هم د دې خلکو سره به کښېني پاسې دا سحر ماښام چې خپل رب رابلي. په دې آیت کې موږ ته دا امر شوی دی چې دیندارو سره به کښېني پاسې، نیکانو خلکو سره به کښېني پاسې. دا د مؤمن شان دی. او ما تیر شوي جمعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې یو خبره ذکر کړې وه. صحیح مسلم کې روایت دی
د انس بن مالک رضی الله عنه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ابو بکر عمر رضی الله عنه ته څه وویل؟ پتنې ته څه ذهن ته راځي که نه؟ وایي زه چې ځو د چا خواله؟ د ام ایمن خواله، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم به د هغې زیارت کوو. چې هلته ورسېدو نو د کومې خبرې د لاسه په ژړا شو؟ بارک الله فیک. ام ایمن په ژړا شو، وی تازه وحی به راتله هغه بنده شو، دې سره هغه دواړه هم په ژړا شو. دا د دیندارو خلکو زیارت دی که نه؟ ام ایمن دینداره ښځه ده، ام ایمن الله ته نږدې ښځه ده، ام ایمن پیغمبر ته نږدې ښځه ده. د دې د لاسه د ابوبکر په شان غټ سړی، ابوبکر فضیلت ډېر دی که د ام ایمن ډېر دی؟ د ابوبکر. د عمر فضیلت ډېر دی که د ام ایمن؟ د عمر رضی الله عنهم. او بیا هم دغه دواړه غټ انسانان، اوچت انسانان روان دي د دې زنانه د زیارت لپاره چې الله ترې راضي شي. ولې؟ ځکه چې الله دې زنانه سره محبت کوي. نو ما او تا به د دیندارو خلکو سره چې دا کینو پاسو تعلقات ساتو او مجالسو له ځو، هغه هم دې ته راسي چې الله زموږ نه راضي شي. او هغه حدیث څه ناشنا حدیث دی، په صحیح مسلم کې دا روایت دی، ته غوږ کېږدې ښه. ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې ان رجلا زار اخا له فی قريه اخرى. یو کس د خپل یو ملګري یو ورور زیارت له لاړ، په بل کلي کې و، هغه د یو کلي نه بل کلي ته لاړ. او ته سوچ کوه دا حدیث واوره او بیا سوچ کوه چې یو سړی د علماو زیارتونو له مجالسو له ځي او د دیندارو خلکو چې دله به الله څه اجر ورکوي. وی فارصد الله على مدرجته ملکا. الله رب العزت په ملائکو کې یو ملک راولي خو د انسان په شکل کې، او د کلي په دې دروازه کې ولاړ، د کلي په دې خوله کې ننوتو کې. دا سړی چې کله راورسېدو نو ده ورته وي این تريد، ته چېرته روان یې؟ ته خو پېژندونه خو د انسان په شکل کې. نو هغه ورته وي اريد اخا لي في هذه القريه، په دې کلي کې زما یو ورور دی، ملګری د هغه خواله ځم. هغه ورته وي هل لك من نعمة تربها علی، څه ښې د سره کړي د هغې جواب له روانې که. دا سوال زموږ د پښتنو سره ډېر مناسب دی، ځکه چې موږ دا وخته پورې نه خوځو چې چا را سره څه کړي نه، بلکې خپلو بچو له هم دا ګډوډ تربیت ورکوو. وایي چې څوک د سره څه کوي ته ورسره داسې کوه. نه، رسول الله وسلم وایي د ځان نه به یې معه نه جوړئ، یاره چې خلکو ښه وکړو زه به ښه کوم، که خلکو بد وکړو زه به بد کوم. نه، وایي که خلکو ښه وکړو ته به ښه کوې، که خلکو بد وکړو ته به بیا هم ښه کوې. دا د مسلمان طریقه ده. نو یې څه ښې د سره کړي دي؟ وایي نه. نو بیا څه نه روانې چې څه د ښې د سره نه دي کړي او ته د یو کلي نه بل کلي ته روانې؟ وایي غیر انی احببته فی الله، زما ورسره د الله دپاره محبت دی بس. نو هغه ورته وایي فانی رسول الله الیک، زه د الله استازی یم ستا طرف ته، زه د الله په ملایکو کې یو ملک یم، الله را لېږلی یم دې دپاره چې تا له خبر درکم بأن الله قد احبک کما احببته فیه، چې الله تا سره محبت کوي لکه څنګه چې ته د دې ملګري سره محبت کوې، دغه الله دپاره الله تا سره محبت کوي. چې کله موږ د دیندارو خلکو سره کینو پاسو که او د هغوی مجالسو له ځو او د هغوی تپوس کوو او د هغوی خدمت کوو، د الله د رضا لپاره الله به زموږ سره محبت کوي. دا خو موږ ټول غواړو که نه غواړو؟ موږ غواړو چې الله زموږ سره محبت وکړي. او ما تاسو ته ویلي نو چې دا قصه مه کوو چې زما د الله سره محبت دی، قصه څه وکړه چې د الله د چا سره محبت دی. ما ورته خو به لازم محبت کوو د الله سره، موږ یې بندګان یو، زموږ رب دی، بنده به د خپل رب سره محبت کوي. عجیبه دا ده چې کله رب دی او بنده سره محبت کوي، دا عجیبه ده. او دا د کولو خبره ده او دا د اورېدو خبره ده. زه د الله سره محبت کوم او زه د الله سره محبت کوم، نو موږ به لازم د الله سره محبت کوو، دې نه بغیر موږ مسلمانان کېدی نه شو. خو الله د چا سره محبت کوي دا به د لوی بخت خاونداني، او الله دې زموږ سره محبت وکړي، او الله دې زموږ په دې زړونو کې د هغه سره دا محبت دا ښه ډېر کړي. او یو حدیث کې داسې راځي، دې زیري ته ګوره،
امام ترمذي راوړی دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی من عاد مريضا څوک چې د بیمار تپوس ته لاړ شي او زار اخا له فی الله یا د یو ملګري او ورور زیارت ته لاړ شي د الله دپاره ما ووایي که نه چې دینداره خلک د دیندارو زیارت له ځي د الله دپاره اواز ورته وشي د الله له طرف نه یو اواز کوونکي اواز وکړي بان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا ته پاکي ستا قدمونه پاک دي ستا قدمونه برکتي دي او په جنت کې دې ځان له ځای نیولی دی یعنی په دې زیارت باندې د نیکانو خلکو او د علماو مجالسو ته په تک باندې موږ ته په جنت کې ځای میلاوي موږ هر یو کس دا غواړي چې دته په جنت کې ځای میلاو شوي حدیث به ذکر کړو دلته د فایدې دپاره صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء د بد ملګري مثال دی او د ښه ملګري مثال دی اورېدلی هم دی که د بد ملګري مثال دی څه په شان دی عطر فروش په شان عطر فروش څه مطلب دی عطر چې خرڅوي او د بد ملګري مثال د لوهار دی د هغه انګر چې هغه د وسپنو د سامانونه جوړی را جوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا چې د عطرو خرڅوونکی دی اما ان تبتاع منه یا خو به ته عطر والي لویه فایده دا دی چې ته عطر والي و اما ان تجد منه ریحا طیبا او که دې ته عطر وانغستو خوشبو خو د باندې ولګي کله سړی د خوشبو دی دکان ته ورشي ریټونه وګوري ډېر زیات واپس راوځي خو یو مزیداره خوشبو پې ولګي یعنې څه نه څه فایده خو تا ته میلاو شو اگر که ته ځان سره شیشه روانغسته خو دومره ده چې خوشبو د باندې ولګېده دا بل چې کوم دی که دی ستا کپړې ونه سیزي غالبا دا دی چې لوهار سره ته خوا کې ناشې نو کپړې دي سوځي ځکه چې هغه بسر کې راځي د اور او د هغې سره دا کپړې وسوځي که کپړې دې ونه سوځېدې رسول صلی الله علیه وسلم وایي و اما ان تجد منه ریحا منتنه که کپړې دې ونه سوځېدې خو بد بوی به د باندې لګي اوس ګوره دې مجلس ته وګوره الحمدلله دلته دا ملګري د زده کړې دپاره راغلي دي خو د یو سړي په ذهن کې یو مسله هم کېنناسته داسې به وګورو راغی موږ سره تقریبا ګنټه کېناستو او په ذهن کې یو مسله هم کېنناسته بس یعنی د هېڅ خیر وی نه وړو څه خیر یې وی وړو اخره کې چې کوم اعلان کېږي د الله له طرف نه چې پاسئ په داسې حال کې چې الله بخلي به کې شریک شو بل څه خیر دی رحمتونه د الله راورېږي دی پکې ناست دی نیکیانې د دې ناستې دته میلاویږي ایمان یې زیاتېږي نور د الله د رضا دپاره کېناستو وخت قیمتي شو سکون ورته میلاو شو بیا دپاره ورسره یو غم پیدا شو دا قدمونه چې راغستي بارک الله فیک تاسو ټول مولیان یې ګوره علم زده کول اسان کار دی چې سړی کوشش وکړي او اخلاص پکې زه چې دې ملګرو نه په مخه تپوسونه کوم زما د عادت دی چې کوم ځای ته نوي ځای ته م بیان له ورشم عادت مې تپوس وکړم هېڅوک کوم جواب نه راکوي ځکه چې هلته څوک عادت نه دی سره یو پیر زما یو بل ځای کې پروګرام و دمام کې پروګرام و زما بیان نو بعض ملګري د دې ځای نه هلته راغلي دومره شوق یو چې بیان له هلته د دې ځای نه دمام ته لاړو سره پاسه 400 کیلومتر لارې ووهل جوبیل کې نو هلته ما خو عادت ته تپوس کوم نو ما دا مسله څنګه هغه زموږ ملګرو جواب راکړو نو هلته کوم مولوي صاحب چې د هغه ځي وي هغه خوشحاله شو چې زه کار ما کړی دی ما ورته بیا وروسته ووایي چې بیان ختم شو مه خوشحالېږي دا ملګري مې زموږ د مجلس نه راغلي دي وایي دا باید دغه ځای راغی دا د شوي دي ما سره ولې زه راته تپوس کوم چې ملګرو کې جرأت پیدا شي د خبرې یعنی دا اوس په لږ ساعت کې اته نهه فایدې د دیني مجلس بیان شوي اگر که ده پکې علم نه دی زده کړی
او که موږ کېناستو سوچ مو وکړو په ارام په کور کې نو بې شماره فایدې به نور هم راوباسو. دا سره د دې چې د سړي علم نه دی زده کړی خو خالي لاس لا نه ده. ځکه زه تاسو ته دا وایم دا مجالس ته نه ضایع نه شي. ګورئ والله وبالله وتالله چې ته په دې دروازه وځې نو ته په ډکو منګولو وځې. خالي لاس ما ورته نه زورې دې ځي نه. ګوره او ستاسو څه خیال دی؟ ګوره د انسانانو دغه به راته ووایم چې ته د یو دروند سړي خواله ورشي، شرط دا دی چې دروند سړی عزتمني او ته یې خواله ورري، ستا به څومره قدر کوي که نه به کوي قدر؟ بل یعنی دا ته به د هغه احسان نه ګڼې، هغه به تا ته ووایي ستا احسان دی چې زما خواله رالې. دا د درنو خبرې دي. او چې داسې کچه خوی والی وي هغه وایي بیا راغی اوس بیا ډوډۍ خوري بیا به چیس کي. دا د کچه خلکو خبرې دي. بخیل کچه عادت نه وي د مجالسو سره، چېرته ناستی نه یې کړي داسې ځایونو کې. دروند سړی د دې سړي شکریه ادا کړي چې واپس وځي. شکریه وایي تاسو زموږ خواله رالی، په موږ هم د غر په شان احسان راواړه. نو سم خیال دی چې ته د الله دپاره راشي، الله به ستا څومره قدر کوي. دا خو د یو عزتمن مخلوق عادت دی. نو چې د دې عزتمن مخلوق هغه عزتمن رب پسې خواله ورشي او د هغه کور ته ورشي او د هغه د دین د زده کولو دپاره کښېني، هغه به تا خالي منګولې راواپس کوي. او ځکه روایت کې راځي چې الله رب العزت د عرفات په ورځ د نور ډوبېدو نه مخکې عام اعلان وکړي چې د عرفات په دې میدان څوک دي چې څه غواړي زه وله ورکوم. ولې؟ ځکه چې نورو روایتونو کې دوی ته ویلی شي وفد الله د الله میلمانې دي. نو چې دومره په الله پسې تلي دي الله وایي چې څه غواړي زه به یې درله درکړم. کریم رب دی چې ته د دیني مجلس ته ځې او د دیندارو خلکو خواله ځې او د نیکانو خلکو خواله ځې، ته به خالي منګولې واپس نه راسي. او که نور ایسوم نه راوړي که نه، که نور ایسوم نه راوړي، د دې مجلس دا روحانیت به ستا د زړه نه نه وځي که نه؟ څه روحانیت دلته شته که نشته؟ ته دې مجلس ته وګوره زموږ دې ته څومره غلی مطمئن سکون والا سړی وي چې پکې ناست وي. او ته سوچ وکړې چې بازار کې به اوس څه حال، ته سوچ وکړې چې په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب به څه حال جوړي، په کرکټ او په فوټبالو کې به څه حالي، په ډیرو کې په کورونو کې د جمعې شپه ده غیبتونه کنځلې ټنګ ټکور به پکې هم رواني. کوم ځای کې دا مجلس او کوم ځای کې دغه مجلسونه، فرق د ځمکې او د اسمان. او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله په دې دومره مخلوقاتو کې موږ غوره کړي دې لپاره چې دې مجلس کې کېږو. دا د الله احسان دی په موږ باندې. ګورئ موږ هېڅ نه دي کړي، خو دا د الله احسان دی. دا بار خلک چې ګرځي دا هم زما او ستا په شان دي. که انسانان نه دي؟ انسانان دي، ځوانان دلته موږ سره ګوره ځوانان کښېني، اکثر ځوانان دي چې ناست دي. دې ملګري ته وګوره، ده ته وګوره، دا ټول ځوانان ناست دي. دا هماغه شان ځوانان دي کوم چې بهر په دې بازارونو کې ګرځي. فرق دا دی چې دا هغه ځوانان دي چې دا الله خاص کړي دي د دې دیندارۍ دپاره. نور خو ځواني خو چې د دینداري تلر کې نو بدن ځواني دا خو یو شی دی که نه؟ څنګه چې د ځوان خواهشات دي د دینداره، د بېدین هم خواهشات دي. بېدین هم جنسي خواهشات لري، د دیندار هم لري. دیندار دا نه چې خواهشاتو نه خالي دی. بېدین هم د خېټې خواهش لري، هغه دیندار هم د خېټې خواهش لري. د عورت خواهش هم شته، د خېټې هم شته. فرق دا دی چې دی الله چانټې کړی دی د خپل دین دپاره. نو په دې شکر وباسئ او هر وخت الحمدلله وایي چې الله دې دا نعمت وانهري او دا نعمت دنه الله د دې بې قدرۍ د لاسه ته الله موږ محرومه چېرته نه کړي. ښه حدیث کې دا راځي، ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تصاحب الا مؤمنا، ملګرتیا مه کوه مګر د چا سره؟ مؤمن سره. نو چې هغه مؤمن بیا ښه دینداره مؤمن یو عالمي بزرګ سړی د ده سره ملګرتیا کې څومره اجر وي.
ولا یأکل طعامک الا تقی، او ستا خوراک دی نخوری مگر نیکان خلق. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی راوړی، ستا خوراک دی نیکان خلق وخوري. ولې ولې بارک الله فیک، الله ورسره محبت دی. او چې الله ورسره محبت دی او ته ورسره محبت کې او ته قدر کې، خدا ته غټ عبادت کې. بله دا څنګه چې دې ملګري وی راشه درشه به دې ورسره جوړ شي، ځکه چې خوراک پې ته خورې، خوراک خورول خو بغیر راشه درشه نه کېږي. دا د هغه خلکو دپاره چې دې سره عادت دی چې به جیب یو غټ لړم پروت وي، نو هغه د راشه درشه قصو نه خو نه خبرېږي. بله دا خوراک چې ته په یو سړي باندې وکړې، ستا دنیوي تاوان دی که فایده ده؟ دنیوي تاوان دی. مال کمیږي که نه، که نه زیاتېږي؟ کمیږي، ظاهره کې کمیږي نه. او ښځه کور کې ستړي کېږي، واړه ورسره ستړي کېږي. ته به د کور یعنې کارونه یا د بهر کارونه بعض به پرېږدې، د میلمه سره به کښېنې او کېدای شي خوب درغلی، کېدای شي طبیعت یې خراب. نو ظاهري دنیوي کمی پکې، تاوان پکې څه نه څه شتي وختي طور. اوس یو سړی دا تاوان وکړي او په داسې چای وکړي چې په هغې کې ورته اجر هم نه میلاوېږي، نو تاوان د پاسه تاوان. تاوان ته اسم کې نو په ښو خلکو یې وکړه که نه، نو هغه تاوان وختي طور و، د هغې په بدل کې به الله ډېر څه درکړي او اجر به الله درکړي، الله به درنه راضي شي. نو د سره تاوان دې ونه شو. پوه شوئ پرې؟ دلته را باز دیږي په دې ملک کې، په دې ملک کې چې خبرې شروع کړي، کارونه نشته او مزدوري نشته، بیا دغو کې به باز وینې پروګرام به یې کړی، ډم به یې راوستی او مزل ادا وکړي چې ویزې یې ولم کړي، د ملک نه یې راوستی. داسې قیمتي کاڼی دی چې د ملک نه وله ویزه هم کړې ده راوستی وي. سوچ وکړه څومره بدبخته دی دا سړی، بدبخته نه دی؟ پیسې ولګېدې، وخت ولګېدو، هر څه ولګېدو، اخره کې ذلت، اخره کې ګناهونه، اخره کې تاوان. څه ګټه وکړه؟ او چې له دې پسې یو غریب د الله بندې راوستی وی، ویزې یې وله کړی و، هغه ته ویلې ځان له مزدوریانې کوه او کور ته خرچلې که. اجر د الله رضا، د خلکو په نظر کې غټ مقام، او بیا پسې داسې ځه بې شماره نیکیانې او فایدې که نه. بعض به غټه استراحه کړي، څه کې د ملک نه پلانې راوستی دی، او یعنې زمونږ دا دماغ پته نشته چې کم طرف ته روان دي، که څه سوچ کوو د پښتنو ما ته خو پته نه لګي. د معاشرې هغه خلک موږ دلته راولو او خرچه پې کوو، یا په ملک کې کور ته راغواړو خرچه پې کوو، چې هغه په معاشره کې د ټولو نه نیچ خلک دي. حقیقت به وایو، که څوک ورته پنکار وایي او که څوک ورته اکټر وایي، که څوک ورته هر څه وایي، موږ له خو هغه ساده پښتو راځي، پښتانه ورته څه وایي؟ ډم ورته وایي. اوس دا ترقۍ نښه ده د پښتنو، او د دیندارو سره دې نه لګي که نه، دیندارو سره که دې نه لګي، ډاکټر راوله که نه، ډاکټر به ښه نه وي دې پسې، انجینیر راوله، استاز د سکول راوله، چې دې قوم ته بله فایده وشي که نه. او بیا یو نشیز کې ده، راشي ډاکټر صاحب مې راوستی دی، پلانی مشهور ډاکټر، که څوک تېسه تپوس کول غواړي یا معلومات زیاتول غواړي نو راشي، څومره لویه فایده ده که نه. دا موږ هغه لار وښو سړي ته چې وایي نه دینداره پرېږدوه یاره، زه دینداره پرېږدوه، خو بیا داسې کار وکړه چې د امت ته بله فایده میلاو شي، د قوم ته وایي نه ډم به راولم یا لیونی به راولم. بعض خبرې ماله کول مزه نه راکوي، ځکه چې بیا زمونږ د بعض وروڼو کې دا دغه دی چې زه راغه راوالي
او د هر چا سره چې پیټ کو. نو اوس ما دا پته چې ما ګوره عامې خبرې کړي دي، نو دا به اوس راولي د یو خاص ډم سره به یې ولګوي یا د یو خاص لیوني سره. نو زما ګوره مقصد ټارګېټ یو خاص سړی نه دی، زه عامه خبره. نو خبره مې دا کوله چې دینداره خلکو باندې خوراک کوه، دینداره خلکو سره ناسته پاسته کوه، نو د تاوان نه به بچ شي، د دنیا د تاوان نه د آخرت د تاوان نه. او حدیث کې دا راځي، اوس دې ته غوږ کېږدئ بې در چا خپله مرضي ده، متفق علیه حدیث ته، صحیح بخاري صحیح مسلم کې. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی المرء مع من احب، سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره راپاسي چې له چا سره محبت و. بس په دې څه خبره ختمه شو. اوس تاسو مرضي ده، که تاسو دا غواړئ چې د دیندارو په صف کې راپاسئ قیامت په ورځ، نو د دیندارو سره به محبت کې راشه درشه، د هغوی زیارت، د هغوی خواته تګ، د هغوی راوسته. که غواړي چې د علماو په صف کې راپاسي، د علماو سره محبت. که څوک د دنیا والو سره محبت کوي، د هغوی سره به راپاسي، ډمانو سره، د هغوی سره، بېدینو سره، د هغوی سره، خپله مرضي ده. یو روایت کې حدیث راځي چې یو کس رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، یا رسول الله ته د هغه سړي په باره کې څه وایې چې د یو قوم سره محبت دی خو د هغوی سره میلاو شوی نه دی. علم دی که نه؟ خو محبت یې ورسره دی، لکه زموږ محبت چې د چا سره دی؟ صحابو سره. د فضیلت ته ګوره او د الله د رحم او کرم ته ګوره. یا رسول الله یو سړی د یو قوم سره مینه کوي خو ورسره یو ځای شوی نه دی، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ وی المرء مع من احب، څوک چې د چا سره محبت کوي قیامت پر ورځ به د هغه سره وي، اگر که دنیا کې ورسره یو ځای شوی نه دی. او یو حدیث کې داسې راځي، انس ابن مالک وایي یو بانډچي راغی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. دا بانډچیان خو سادهګان دي، نو راغی ډاري کې وایي مته الساعه، قیامت به کله راځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي څه تیاری دې ورله کړې؟ زه تپوسونه کې. هغه هم ساده جواب ورکړو یا رسول الله څه داسې خاص تیاری خو هم نه دی کړی، خو دا دی چې د الله او د الله د پیغمبر سره ښه ډېر محبت کو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت، نو بیا چې تا د چا سره محبت ته د هغوی سره به یې. انس بن مالک رضی الله عنه وایي په دغه ورځ چې صحابه کرام کوم خوشحاله شوي دي که نه، لکه په صحابه کرامو څوم اختر راغلی، ولې بیا اختر راغلی؟ یعنې دا ورته پته ولګېده چې موږ به د دې پیغمبر سره راپاسو ځکه زموږ سره محبت دی، زموږ د الله سره محبت. او انس بن مالک بیا ووایي که نه، او وایي زما محبت دی د الله سره، د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر سره او د عمر سره. معنی دا چې زه هم دا غواړم چې دې خلکو سره راپاسې دی، د پیغمبر سره، د ابوبکر سره، د عمر سره. نو دیندارو خلکو سره چې کښېنې پاسې د هغوی سره به راپاسې، او دا زموږ د ټولو ارمان دی. تاسو سره پته شتي دا بېدینه مسلمانان نه دي، دا بدکاره چې دي، دوی موږ ګورئ دا غواړي چې په آخرت کې د دیندارو سره راپاسي. یعنې تپوس دې وکړه چېرته ګوره غواړي دا، ته دې تپوس وکړه کښېنوه وایي آخرت کې، او دی به درله صحیح جواب درکوي وایي په آخرت کې ته څه غواړې، او زما دا پیغام که رسي دغه خلکو ته، نو چې ورسي ورته، او زه هغوی نه دا سوال کوم چې څوک کوم په ټنګ ټکور کې دي، په ډمتوب کې دي، په فحاشۍ کې دي، په چرسو کې دي، په بنګو کې دي، په هر څه کې چې دي، زه دې ټولو ته دا وایم. دا جواب به ته خپل ځان له ورکې، او الله په تا ګواه دی چې آیا ته په آخرت کې د دغه ملګرو سره راپاسېده غواړې د کومو سره چې ته اوس ناست یې که نه دیندارو سره؟ دا تپوس دې ته وکړه، او زما د غالب ګمان مطابق دوی به جواب څه درکوي؟ د دیندارو سره. کیدای شي لکه یو سړی روان دی د مدینې ته مخه کړې ده، د مدینې روډ یې نیولی دی، او وایي ځم دمام ته، او د مدینې په روډ روان دی یا د دمام په روډ روان دی، او ګاډي کې لاس ور کړی وي یا الله مدینې ته هم په خیر خیریت ورسوه،
وبرسېدې مدینې ته ولې به نه رسي مخه یې بل طرف ته ده مخه ستا د دمام طرف ته ده غواړي دی چې ورسي چېرته مدینې ته دا خو نشي کېدی ناسته پاسته د بېدینو سره کومه د مالدار او هغه مالداره چې د هغوی د دین سره تعلق نه دی هغه یادو او د دغه خلکو مجالس دي او دا ګناهونه دي او یا الله په آخرت کې مې د پیغمبر سره راپاسي او یا الله جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب راکړي نو ته خو به هم لږ څه کوې که نه موږ ته خو څه نه ښکاري چې ته یې کوې که ته دا غواړي چې د پیغمبر سره راپاسې د نیکانو سره د علماو سره د رښتینو خلکو سره د اولیاء الله سره د بزرګانو سره نو څه به کوې د هغوی سره به کښېنې پاسې د هغوی سره به محبت کې د هغوی سره به راشه درشه کې د هغوی مجالسو ته به ځې راځې هله به الله رب العزت تا ته د هغوی سره ملګرتیا په دنیا او په آخرت کې نصیب کوي نو 38 صفت څه شو شاکر صاحب نه د نیکانو خلکو سره د علماو سره محبت خاص محبت او د هغوی خوا ته تګ د هغوی سره راشه درشه دا د مؤمن بنده خوی دی الله دې په موږ کې پیدا کړي الله رب العزت دې زموږ محبت د دیندارو خلکو سره پیدا کړي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې د علماو په مجالسو کې کښېنو د هغوی نه علم یې زده کړو او الله دې زموږ حشر د نیکانو خلکو سره وکړي الله دې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې راپاسي الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ هم د نیکانو سره راولي او الله دې موږ په قیامت کې راپاسي هم د نیکانو سره او الله دې موږ په جنت الفردوس کې د نیکانو خلکو سره یو ځای کړي سره زموږ د مور پلار او زموږ د هغه مشرانو کشرانو کوم چې مړه شوي دي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي صفات به پر روانو بیانونو کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد